داسې کاري چې په یو کلي کې ګل رحمان نومې سړی اوسېږي. ګل رحمان په کور کې غواګانې ساتلې وي او د هغې نه پیل وشي او هغه بیا په بازار کې په هوټلو والا خرڅوي او په هغې باندې خپل وخت تېروي. د سره په کور کې یو سایکل هم وي او هم په دې باندې دې بازار ته پی وړي. ګل رحمان سره په کور کې د ده ښځی کومه چې هر وخت د ده نه خپي او جګړې ورسره کوي. کو بازار ته ځي نو سودا خامخا راوړه او ماله برګر هم راوړه، زما ورته زړه شوی دی. ټیک ده چې څه دې پکاري ما ته ولیکه چې روړم درله، ولې چې زمانه بیا هیر شي. او نو ستا نه ځکه ایري چې هر وخت په دماغو کې څاروي پراته وي. ځان له چرته سم کار شروع کا او د څاروي پرېږده، زما د دې دا بوی نه دی خوښه. شکر وباسه چې لاسو کې مې دا هنر شته، ښه ښکلی وخت پې تېرېږي او په دې کار کې ډېر برکت دی. وخت پې تېرېږي خو په مشکله سیوا خرچیم پکې چرته اون کړي. زه نور نیم خبر، خو بس لرې که دا غواګانې او بل څه کار شروع که چې پیسې پکې ډېرې وي. نور کارونه زه نشم کولی، ته ګوره هم په دې کار کې به الله ماله ښه ډېرې پیسې راکوي. دا ته د ډېرې مودې نه وی لګیایي، اوسه پورې دې ته سم جوړ نه کړل. روټۍ مې تیاره کړې ده، راشه وخوره او سودا یې رانه کړي. خلک په رزق پسې حیرانه دي او دا ناشکره وی دا کار مې نه دی خوښ. زم چې دا پی یوسم او دې له سودا هم روړم. ګل رحمان غریب وي او د ده کور ډېر خوشککي وي. دا یو ځنګل وي. په دغه کلي کې یو بابا هم اوسېږي. د ده نوم تاجبر وي. د ده د چای هوټل وي او هر وخت پې ډېر زیات رش وي، ولې چې دې خالص پیو کې چای پخوي او د ده چایو کې ډېره ذایقه وي. ګل رحمان بیا پی راخطا کړی وي او د بابا هوټل ته را رواني. السلام علیکم تاجبر کاکا. وعلیکم سلام. ګل رحمانه پی دې روړل؟ او تاجبر کاکا پی مې درله رو رسول، بس هغه د سایکل نه واخله او زاړه بالټي به ویسم. ټیک ده ګل رحمانه، خو ما تا ته یو ضروري خبره کوله او هغه دا چې دا پی اوس په ما کم دي، په ما رش سیوا شوی دی او خلک رانه چای غواړي. ته مهرباني وکړه او ما ته پیسې وکړه. تاجبر کاکا دې له به اوس یو بله غوا غستل غواړي، ما سره د هغې دپاره پیسې هم نشته او بله خبره ده چې ښځه رانه په دې غواګانو تنګه ده. ما ته وی ځان له بل څه کار شروع کا. و نیک بخته، ستا خو ډېر ښکلی کار روان دی. غوا دپاره به درله زه پیسې درکم، ماله پکې پی راکوه او بقایه د کار خبره شوه. نو بس ماله هوټل کې کس په کار دی، ما سره هوټل کې کار کوه، زه به درله تنخوا درکوم. څنګه دې خوښه ده؟ یاره تاجبر کاکا زه د دې خپل کار نه اوزګارېږم، نو تا سره به په تنخوا څه کار وکم، خو زه به سته راله پیسې راکه، زه به بله غوا واخلم. ګل رحمان بابا ته پی پرېږدي او هغه تش بالټي هلته نه ویسي. بیا د کلي یو کس په لاره رواني، نو هغه ګل رحمان له آواز ورکي. ودرېږه ګل رحمانه. شمشاد وروره ولې خیر شه څه اوسه؟ ګل رحمانه ته ته څه نه خبر شوې که نه؟ د لیاقت حاجي صاحب زوی غیب شوی دی. نن یې درېیمه ورځ ده، خلک ورپسې ډېر زیات وګرځېدل او پولیس هم ورپسې ځای په ځای ګرځي. ښه داسه وې د لیاقت حاجي صاحب زوی خو هغه دی که نه، هغه چا چې ورله په نشو راړولی و هغه څنګه غیب شو؟ او ګل رحمانه هم هغه یادوم، لومبې ورله چا په نشو راواړو، روزانه به چېرته بې ځایه پروت و، اوس بیخي غیب شوی دی. که چېرته دې ولیدو نو بیا خبر راکړه. ټیک د شمشاد وروره ولې نه؟ دا چلونه خو به مخکې کلي کې نه کېدل، خدای خبر چې دا څه تندر په دې کلي را پرېوتی دی.
په دغه کلی کې اشرف نومې سړی اوسېږي. هغه سره کور کې د هغه ښځی. نو هغه ورته وایي اشرف ته څه خبر شوی کنه؟ د لیکته چې سیب زوی چا غوا کړی دی نشته. ته خو هم د نیمو شپو پورې بار ګرځي او کله کله پکې شپم بارو کې. بس که د شپې بار مه ګرځه، څوک په دې اوچت کی. نو چې بار نه وځم نو بیا به درله ګټم څنګه؟ بیا خو مې کور کې هم نه پرېږدې، مرۍ ته دې راله پړې اچولې وي. نو اشرف دا کارونه د دروازې کوه کنه. دروازې خو کور کې پروتې، چې شپه شي نو ستا کارونه شروع شي. دا څنګه کارونه دي؟ ما ته خو ووایه کنه. ښځې تا ته ما ویلي وو چې زما د لوډ ان لوډ کار دی. زما د نیک ګاډي د شپې راځي، یو تشو او بل ډکو. کله کله مال سره په خپله تلل وي، ځکه پکې شپم بار وکړو. او بسې که نوره انټرویو رانه مه اخله، په سر مې درد دی. د اشرف ښځه هم د ده د کار نه ډېره تنګه وي او هر وخت ورسره نښتې وي. بیا چې شپه شي نو ګل رحمان ښځې سره کور کې ناستي. نو دی ښځې ته وایي ښځې تا ته خو ما ویلي و کنه چې هم په دې کار کې به ماله الله نورم برکت اچوي. هغه د تاجبر کاکا راله پیسې راکوي، وایي ځان له بله غوا واخله، وایي ماله پی ډېر ډېر راکوه، زما پی ډېر لګي. زه د پاغشته غواګانو تنګه یم، ته راپسې نورې راولي. ما تا ته وی بل څه کار شروع کا، نور څاروي مه راوله. نو بس بیا خو هغه وی ماله هوټل ته راځه او ما سره کار کوه، تنخوا به درکوم. خو ګورې د هغې تنخوا نه زما د خپل کار ډېر ښه دی. بس هغه ته وایه وی دا میخې ته سنبال کا او هوټل به زه سنبالوم، او چې څه ګټه راځي هغه نیموي. نه ښځې زه د هغه نه هوټل په زوره نشم اغستی، هغه پکې ماله کار راکوي، دام ډېره ده. زه نوره نیم خبر ګل رحمانه، خو نور څاروي مه راوله، زما د شته نه زړه څخه دی. دی خبرې کوي چې دی کې ور وډبېږي. چې په دې ټایم څوک رالل؟ ګل رحمان چې بهر وروځي نو هغه څوک ناشنا کس وي. جیرو رسوکې اوسله راغلی. زما تپوس مه کوه چې زه څوک یم، خو ما پسې پولیس شوي دي او ماله پناه راکه. نه روره څنګه پناه درکم، ولې ماله کار ګورې څه او پولیس در پسې ولې شوي دي؟ ما درته وویې چې تپوسونه مه کوه، بس چې پناه نشي راکولی نو بیا دا بیګ ځان سره کور کې کېږده، سهار له بیا ماله راکې. روره ما ته امانت مه پرېږده او په دې بیګ کې څه دي؟ ما درته وویې تپوسونه مه کوه، دا بیګ کور ته دننه که او سهار له بیا ماله ځنګل کې راکې. پوره 12 بجو له ځان ځنګل ته ورسوه. دا کس ولګي او هلته نه وتښتي. نو ګل رحمان ډېر پریشانه شي. هغه کس دته بیګ پرېږدي او په دې بیګ کې څه دا به مخکې پته لګي. دا څه په غم وړېدم، اوس دا څه لانجه ده. بیا ګل رحمان هغه بیګ کور ته رادننه کي. نو ښځه ورته وایي ګل رحمانه دا څوک و؟ تا پیژندو کو نه؟ نه که نه ښځې دې ما چېرته کلي کې نه و لیدلی، څوک ناشنا راته ښکارېدو. نو تا داسې ناشنا سړي نه بیګ ولې اغستو؟ تا به ورته وی چې دا یوسه ځان سره. ما خو ورته ووی ښځې، خو هغه نه منله. ما ته یې وي تپوسونه به نه کې او تماچه ورسره هم په بډه وه، نو ځکه مې ورسره ډېر باس ونه کو. دی دا خبرې کوي چې دی کې بیا ور وډبېږي. چې دا بیا څوک دی؟ ګل رحمان چې بهر راوځي نو دی وویني چې 2 پولیسانې ورته ولاړي. جی صاحبه ولې خیر شه؟ روره خفه نشي، خو دې طرف ته یو ډاکو وتښتېدو، تا خو به نه یې لیدلی، لاسو کې ورسره بیګ ومو. نه صاحبه ما خو څوک نه دي لیدلی، دلته څوک هم نه دي راغلی. روره هغه هم دې طرف ته راغی، خو تا ورله پناه ورکړې وې نو راته ووایه، دې کې به دې پیدا یي، ګورې ډېر خطرناک ډاکو دی. صاحبه ما درته ووی که نه، ما څوک هم نه دي لیدلی، دې طرف ته څوک نه دي راغلی.
خبره دا ضروره چې مونږ به لږ تصدیق کوو په دې به خپه کېږي نه ورشه لکه دننه تالاشي واخله او چک که چېرته دننه خو نشته ټیک ده صاحبه ورغلم. دا پولیس والا ولګي او د ګل رحمان کور ته دننه شي ولې چې د دې پیشه کې خو هغه بیگ په عین موقع باندې د ګل رحمان ښځه پټ کي. ګوره کلیواله که سپټه خبره وي نو ماته یې وکړه ماته ووایه هغه کس په کومه لاړو ګورې دا ډېر خطرناک ډاکو دی ما سره تعاون وکړه دې کې به دې پیدا وي. صاحبه زه به تا ته دروغ ولې ویم او زه خو تا ته د ځانه څه نشم ویلی ما څوک نه دي لیدلی ته یقین وکړه. دی خو هغه بل پولیس والا دننه کمرو کې تالاشي واخلي خو سم ورته په لاس ور نشي. صاحبه تالاشي مې واغسته دننه سم نشته جوړې ډاکو تښتېدلی دی. ضروره مونږ درنه معذرت غواړو خفه نه شي دا زمونږ ډیوټي ده خو که څوک مشکوک کس دې ولیدو نو بیا مونږ له اطلاع راکړه راځه لکه چې ځو. هغه پولیس والا ولګي او د هلته نه لاړ شي خو دی خوا ګل رحمان نور هم شش او پنج کې شي. دا څه پلان جوړېدم نه پوهېږم چې اوس څه وکړم. ګل رحمان پولیسو درته څه وویل؟ ښځې دا د ډېر غټ کار وکړو چې هغه بیگ دې په وخت پټ کو کني که دا بیگ یې ګیر کړی و نو چې څه سزا د هغه ډاکو وه هغه به زما وه. او ما چې څنګه د هغې خبرې واورېدې نو زر مې بیگ پټ کو بیگ ما بره کوټې ته وویشتو دا ښه ده چې بره ونښتو. ګل رحمان اوس په یو نوې لانجه کې گیر شي خو اوس به ګل رحمان څه کوي دا به ګورو بل اپیسوډ کې هغې پورې موږ سره اوسئ ډېره مننه.